ووې معنی هر څه کو یوارې زه وماني دغه دا چې کوم حالات دي دا د یوه زوی سره نه دي تړلي وزیرستان څوک دا موته یو انچ دغه ګوته ته یایي دا همره زوی ده څوک ورته وښایي چې د دغې سیکیورټي فورسز نه د دغه نه پټ وي میز د کورې تالی زنې جواد دغې د چیک پوسټینې د کیلې او بیا د ټاپکیونه چې کوم ترتیب جوړ دی هغه ترتیب داسې ده چې دا ټول وطن ځنې لیده شي دا طالب چې کله میره پوست تللي زه ګواهي کوه دا نوس خلق یو ور لوس چکه کوي دغه ګواهي چې میش کله آی ډي پیز نه بعد واپس تللي طالب وکانه و مو دیدلی نه او پوس یې باړ هتر کړی و ښه غوټ تورین یې تېر کړل دا ستا میش ته وښایي او بیا په دا تورینه داسې نه دي 950 کیلې د ډي جی ایس پي آر پریس کانفرنس یې خپل ویلي دي چې میش جوړې دي دا غونډ لیده شي بیا د هغې نه بعد بیا کیله دو چې کیس د غاتر راسېره څه سره روغه کا سړیا په سترګې و د ویر ستړي شي دومره ډېرې دا خلک څرنګه روننوت څرنګه روغی بیا لږکي دغسې ته فکر وکړئ چې شفیع الله یې په کوم ځای ویشتلی دی لو وکیستی چې چیک پوسټ نه څومره فاصله ده داسې او داس پوسټ ټاپي دی ورته لوند دی دا ویست یې نجیب سره واقعه شوې د چا زوی لیدلی دی ټیکټ خو ته دی وچ ټیکټ ته نه لرې دی وچ یې په سار دی ورته نږدې دی دا کیسه سره تړل یې جمع دو چې د انور په اشاره کښې دا درته وویل چې دا جامه سره تړل یې دو دا فیصله ځینې خلک چې فیصله ګارنټي در وخلې دا نه کېږي دغې هېڅ فیصله نشته دی که خپلی سره وشوه میش بیا نه یي ماف ګوډ تلیفونه په نم باندې دولته خلق پنډېده سلو وکیسه چې میش ماسید یې نه یي مړه کړي هغه فیصله شوې وه سړیا دغه پونه نه ده دا جمع دا چې کوم یو شی دی هغه خبره بیا تکرار کېږي په غیرت شه ژوند میندولی شي په بغیرتوب شه والا که ژوند یې مینده که والا که عزت یې مینده که په بېننګي کښې عزت چا ګټلی دی سړیا په بېننګي کښې چا ژوند ګټلی دی لږ شي خو دومره ایشور خلک یې سه عمرین هم دي دومره یې دنیا تاریخ خو هم ویلی وي چې چا پکښې ګټلی وي میشت یې وښایي چې وي په ننګ غیرت چې دغه شی کېږي خو سړی وي د ځون نه کیسه شریکوي په ملک وې په ملو باندې په بل وې نه تړي اول چې هر سړی دولته د دشتم تاریخ هېڅ شو دولته یې مختلفې تنظیمینې د مختلفې فکر خلق دی اول چې خپل فکر باندې دی ورته ودرېږي چې مو د فکر ملګري وو هره منډه ته پارس درته تیور وي تا فیصله ولیکېږي دومه خبره دا دو چې میش چې دشتم تاریخ دولته سره ورکوي ملګري یی چې واته چې مشرونه څه خوښه کړه ټوله ملګري یو دا خوښه یې مکاته یې دا نه دو خوښه چې ورته د مشرونه څه خوښه کړه زه خپل تجویز روبرو مشترکه به سره خوښوي دا ګوښی چې بوچ په ور وچاوې آل یا سره ورادی شي والنه ورادی دی چې ته دا بوچ په ور وچوي هر سړی دا خپل یو فکر ووري دولته د قوم نمایندګي کیستی که ته دومره عقل نه لرې چې کوم د یوه کسالي نه بچ یا خو ډېره بخوانګري شوله چې ګوښ میش پریوته په دا طبقات چې په دا سوسایټي کښې یوه طبقه ونه ګرموي چې پلونکې طبقه پلونکې غونډو خپل خدمات وښایي چې میش دا خدمات دي دا د پښې څکول څه دي دا ورته په کریډیټ سره رټ شي یو یې چېره لکه چې شرپا او مخ شه زه بیا څه فکر بل یې چې لکه پي ټي ایم بل یې چې جمعیت دا شیانه مشترکه اخیستی زړینه ورته سر کېستی کوم نه دی بېننګه لویه درکوه نه دی بېننګه لیار نه مینده وي چې چیرې پې ور منډه که په چا ور منډه که لږکې لیار خو دا خلق ته توس ور وښایستی چې زه در سره یې خو چې دی تو وویني چې ورته خپلې پښې سره وخوږي پېږي دوی د زړه موت شي چې یاره هسې د موږ کور پې غر کوي نور ورې هېڅ نشته دی نتیجې وورکوې اعتماد داس نه بایل کېږي په دلیل باندې دومره یقین مې جوړ شوی دی چې د میر د دغې خوبرې یو وړیکنکی بچی ورسره کښېنوه که د طالب کمانډر ایشور نه ایشور او د پوځیو نه ایشور جرنل که ده په دلیل زنه وګټله رو د شي مو سره د کښېني سر دی مو کوي په دلیل باندې نشي درته ګټلی په پویه باندې دا خلق ویس ایشور شوی دی ډېرې هیلې د کوم د میژ د مشرونه نه دي د میژ بیا دغې خلق نه دي نو دا غونډ په یوه ځای کېږي میژ هغه خپل خدمات درته وښایي چې میژې طرفه چې کوم تحریک نمایندګي کي او تجویز درته راوړي بهترین هغه تجویز چې غونډ پتلی شي هغه نه چې پي ټي ایم ګوښی پتلی شي ورسره په تعدادو هروڅي مشر وې هروڅي ورته د لانجې جوړولو کوشش نه کوي دغه شیان
او د مو یقین دی آیا د ټولو تنظیمي ملګري نوستي غونډه دغه خوښه دو ډېره مننه خدای مو خوښوله نور دلیل ځواب یا فکر مخې څه په وکړي چې کوم عریض دومره خطا کړي د په هغه باندې د په هغه عریض وشي ډېره مننه